د عمر خوړلې میرمن د ژوند سختیو ته د تسلیمېدو پر ځای خیاطي زده کړې او د هنر زیبا په نوم یې د افغاني دودیزو جامو او ځینو نورو توکو د خرڅلاو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. اتلس کاله کېږي چې هغه د خیاطۍ او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي او لسګونه نورې ښځې هم روزلي دي. دغه ښځینه صنعتګره وایي چې د تیر په پرتله د پلور کچه خورا راټیټه شوې او ان روزګاري د سقوط له ګواښ سره مخ دی. تا 18 سال شده که من صنایع دستی را پیش میبرم. از قبل موردوزی، گند افغانی است، خامک دوزی است، چرم دوزی، همین کارهای صنایع دستی را پیش میبریم. مشکلات اقتصادی زیاد است، چرا که مردم مکتب نمیره، کلش رجوع به خیاطی کردن. د نوموړي په وینا د خلکو بد اقتصادي وضعیت پر روزګار منفي اغیز کړي او له همدې کبله د دوی په لاس جوړو شوو جامو اخیستلو ته لیوالتیا کمه شوې ده. هغه غواړي خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي څو راتلونکي کې افغان میرمنو ته د تیر په څیر د کار زمینه برابره کړي. بازار نیست، چرا که همون ما اقتصاد ضعیف است، کلگی بیکاری زیاد است، نداره مردم که بخره. دیگه باز ما میگیم خدا مهربان است، میشینیم از یک طریق نه یک طریق همکاری شود. دیگه فروشات هم نداریم، کاروبار هم نیست، بیکاری واقعا زیاد شده. دغه صنعتکار میرمن له مرستندوی ادارو د ملاتړ غوښتنه کوي او زیاتوي چې د ښځو لاسي صنایع د ډیری کورنیو لپاره د عاید یو ښه سرچینه ده. نوموړي ټینګار کوي که د لاسي صنایعو په برخه کې د ښځو ملاتړ وشي زرګونه کورنیو ته به له دې لارې یو مړۍ ډوډۍ برابره شي. حکومت باید همراه همین خانم‌ها یک همکاری کنه، چرا که مشکلات اقتصاد زیاد است. بیچاره در خانه بشینن بیکار است. یک طفلشان مریض میشه، پیسه نیست که امور پیش دکتر ببره، یا خودشان مریض میشه، لقمه نان نداره که بخورن. باز هم میگیم بیایم کل ما بشینیم دستی که دادگاه بتیم، خدا مهربان است. خواست ما میسته که ما همکاری شوه. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ کارخونو فعالیتونه زیات شوي او د میرمنو په خبره د خیاطۍ او نورو حرفوي زده کړو وروسته اقتصادي ستونزې هواري او تر یوې کچې ځان بساینې ته رسېدلي دي.